ننګرهار کې 3 تنه په زیاته اندازه نشي توکو سره یو ځای نیول شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي یاد کسان د جلال آباد ښار لومړی حوزې مسؤلینو د 40,000 ټابلیټ کا ګولیو سره نیولې دي. د مسؤلینو په وینا یادو کسانو غوښتل چې دغه ګولۍ لومړی جلال آباد ښار او بیا نورو سیمو ته په دې موخه انتقال کړي چې په لوړه بیه یې وپلوري. پر وینا یې له نیول شوو کسانو اوس مهال د ننګرهار په امنیه قومندانۍ کې لومړنۍ څېړنې روانې دي چې وروسته باید یو قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند د اولې امنیتي حوزې بیدارو امنیتي ځواکونو د یو کشفي اطلاع پر اساس باندې 3 تنه د 40,000 ټابلیټ کا نشهیي ګولیو سره لاس په لاس نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر پوښتنو او ګالبېګانو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. همدارنګه نیول شوي کسان په خپل جرم اعتراف کوي او په خبره یې 3 ملګرو په مارکو بازار کې له یو چا سودا کړې وه تر څو دغه ټابلیټ کا ورته تر جلال آباد او یو شمېر نورو سیمو ورسوي، خو په جلال آباد ښار کې د امنیتي مسؤلینو لخوا ونیول شو. دغه ګولۍ چې موږ د مارکو نه راوړلې او د اول حوزې سره د افغانستان بانک ته هغه له مخامخ چا سره صدا کړې 40,000 ګولۍ ولې او د اول حوزې امنیتي مسؤلینو موږ ونیول. اخوا مسؤلین وایي د نشهیي توکو په وړاندې مبارزه جدي ده او هغه څوک چې نشهیي توکو قاچاق کوي او یا یې کاروبار کوي له نیولو وروسته به ورسره سخت قانوني چلند وشي، ځکه له دې وړاندې دوی ته په وار وار خبرداری ورکول شوې چې له یادې چارې لاس په سر شي. د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه مو یو له مهمو اساسي لومړیتوبونو څخه ده چې هیڅ چاته به د نشهیي توکو د پیر پلور او قاچاق وخت ورنه کړو او که احیانا داسې کسان پیدا کېږي امنیتي ځواکونه به په وخت نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري. دا په داسې حال کې ده چې همدا تېره اونۍ د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې په زیاته اندازه نشهیي توکي او په تورې لسګونه کسان نیول شوي وو.